Phrasal verbs are those verbs which are used as the combination of verb and preposition. Verb plus preposition is called phrasal verb. Phrasal verb ورته څه کولی کېږي چې د phrase په شکل وي. دوه لغاتونو مجموعه یو verb او بل ورسره preposition او بعض وخت کې adverb هم راتللی شي. هماغه preposition د adverb function ادا کوي. verb plus preposition ته phrasal verb ویل کېږي. Note: phrasal verbs give different meanings than normal verb. Phrasal verb چې preposition چې کله د verb سره راځي نو دغه normal verb چې کوم یوز کیږي د دې نه معنا change کیږي او ډیر زیات دی او ډیر زیات هم یوز کیږي په انګلیسي کې. For example, work. Work means کار کول. But work out exercise کول. معنا change. Work کار کول, work out exercise کول. Take and take off. Put and put on. اور به چپټر کې شته مکمل ځان سره وګورئ. هاریو phrasal چې دی د phrase adjective form دی. phrase فقرې ته وایي او phrasal معنا فقرې د فقرې په شکل باندې. phrasal خبره چې دی د phrase adjective حالت دی لکه noun او nominal. nominal د noun adjective. phrase لغاتونو مجموعه subject او verb نه لري او subject او verb چونه لري دا phrase. phrases ان شاء الله وایو واخر کې اصل کې د رائټینګ موضوع خو ته ګرامر کې موږ وایو لاست ډول phrases د ټول وایو ان شاء الله. او prepositional phrase خو phrase او phrasal verb سره فرق دی. صحیح ده؟ phrases لاس ډول دي معلوم دي چې کوم کوم دي. دې ته موږ ځکه phrasal verb وایو چې د یو لغت پسې د دوه لغاتونو مجموعه ده. ځکه ورته موږ phrasal verb وایو. هغه ټول اخر کې ټول موضوعات اخر کې ژوند ان شاء الله. فقره په پښتو کې انګلیسي کې سره فرق دی. دلته موږ د پښتو معنی انګلیسي ته ورکو خو ترکیب دلته په پښتو کې په انګلیسي کې سره مختلف دی. پښتو کې بیل تعریفونه دي هر یو. په انګلیسي کې موږ phrase clause او sentence وایو. phrase بیل تعریف کو clause بیل کو sentence بیل کو. phrase دې ته ویل کېږي چې subject او verb ونه لري او مکمل معنا هم ورنه کی. for example in the morning په سهار کې درې لغاتونو مجموعه ده. subject پکې نشته verb پکې نشته خو پورا معنا هم نه ورکوي. no smoking د خپل چې د یو phrase په شکل یوز شو. څنګه دا verb دی. verb دی verb دی subject په څه و استعمالي. I work out every morning. سمانا سهار ورزش کوم exercise کوم. که یوازې work استعمال شو معنا کار کوم هر سهار. work out استعمال شو معنا سهار تمرین کوم. take off دې معنا پرواز کول یا take off معنا وستل لباس وستل لپاره استعمالېږي. بوټان وستل خولۍ لري کول take off. نو verb دی دا ټول verبونه دي. subject په څه استعمالېږي. phrasal verbs چې دي subject په څه راځي. subject نه بعد phrasal verb چې د خپل یو verb دی. صحیح ده. verb چې راځي
هلته phrasal verb هم راځي دا به together یې ورسره یو ځای دغه preposition چې دې سره کله یو ځای شو لکه out کلمه د word سره یو ځای شوه دلته off کلمه د take سره یو ځای شوه نو د normal verb نه دا change شو کوم verb ته phrasal verb ته دا چې سره کوم استعمال دا به هغه شان استعمال دا چې سره کوم استعمال دا به هغه شان استعمال معنا به صرف فرق دی لکه eat او drink ترمنځ څه فرق دی دواړه وربونه دي دا خپل معنا لپاره راځي دا خپل معنا لپاره نور خو سټرکچر ټول یو رقمي کنه eat سره کوم استعمالي drink هم هغه رقم استعمالي وربونه دي نو phrasal verbs چې دا هم وربونه دي خو مجموعه د verb او د preposition چې دا preposition دلته دا کار کوي چې د عام verb چې راغله د دې معنا سره چینج کوي معنا یې تغییري نو دا verb د دام دا چې سره کوم استعمالي دا هم هغه رقم استعمالي یو رقم phrasal verbs سرچ کوي phrasal verbs ډیر زیات دي بل اکثره چې د نیټ سپیکرز phrasal verbs استعمالوي تاسو به په معنا نه پوهیږئ او هلته به معنا باندې نه پوهیږئ نو او ډیر زیات مهم دي چې باید زده کړئ چې په کې کوم راغلي د دام زده کې نورم سرچ کې phrasal verbs او پوښو کې د هر یو معنا زده کې ځان سره